السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن یو ځل بیا د پاکستان سوپر لیګ کې رشید خان او عظمت الله عمرزي زبردسته بالینګ ترسره کړ، خو لوبه بیا نن د عظمت الله عمرزي لوبډلې وګټل. عظمت الله عمرزي هم زبردسته بالینګ ترسره کړ، رشید خان هم ډیر ښه وځلیدی. د پاکستان سوپر لیګ 23مه لوبه نن د لاهور قلندرز او پېښور زلمي لوبډلو ترمنځ ترسره شول. پېښور زلمي لوبډلې د لوبې پچه وګټل، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړه. د لوبې په 19.3 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل، 200 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره سیم ایوب تر ټولو ډېرې 68 منډې جوړې کړې، کپتان بابر اعظم 50 منډې جوړې کړې، کولر کډمور 14 منډې جوړې کړې. د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره بیا کپتان شاهین افریدي زبردسته بهترینه بالینګ ترسره کړ، په 4 اورونو کې 11 منډې ورکړې، 4 مهمې وکټې یې ترلاسه کړې. حارث رو په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې، 2 وکټې یې واخیستې. زمان خان په 2.3 اورونو کې 10 منډې ورکړې، 2 وکټې یې واخیستې. رشید خان په 4 اورونو کې 41 منډې ورکړې، 2 وکټې یې واخیستې. لاهور قلندرز لوبډلې د 208 منډې هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل. د لوبې په 19.4 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل، 172 منډې جوړې کړې، په 15 منډې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره حسین طلعت او شاهین افریدي ډېره زبردسته ښایسته لوبه ترسره کړل. حسین طلعت په 30 بالونو باندې 63 منډې جوړې کړې، چټکه توپخانه یې ترسره کړل. کپتان شاهین افریدي بیا په بالینګ او په بیټینګ په دواړو کې ښه وځلیدی. په بیټینګ کې هم ډېر چټک بیټینګ ترسره کړ، په 14 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړې. سکندر رضا بیا 20 منډې جوړې کړې. د پېښور زلمي لوبډلې لپاره بیا واب ریاض ډېره ښایسته توپ اچونه ترسره کړل، په 4 اورونو کې 1 میډن ترسره کړ، 11 منډې ورکړې. 3 مهم لوبغاړي وسوځول، ډېر اقتصادي بالینګ یې ترسره کړ. ارشاد اقبال بیا په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې، 3 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزي په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. امیر جمال بیا 1 لوبغاړی وسوځوي. مجيب رحمان په 4 اورونو کې 44 منډې ورکړې، کومه وکټ یې وانخیستل. پېښور زلمي لوبډلې دغه لوبه په 15 منډو وګټل. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.